وسلم الظهر في السفر رکعتين وبعد رکعتين متوسط ابن عمر سمنا ثبوت راغله ده من میو کا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره الظهر في السفر رکعتين وبعدها رکعتين ماسپخیم نه بعد دو رکعاتا دا ثابت شو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث حسن. سلورم قد ثبت الركعتين بعد المغرب من النبي صلى الله عليه وسلم ما خام نه بعد دو رکعاتا مسند احمد دویم جل نویمه صفحه. دا روایتم د ابن عمر سے صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحضر والسفر حضر سفر کی منځونه کړی دي. فصلى الظهر فی الحضر اربعا وبعد رکعتين رست دو رکعاتا د مسپخیم نشو. وصلى العصر اربعا وليس بعد شيء دا خود حضر منځ دی. وصلى المغرب ثلاثا وبعد رکعتين صلى العشاء اربعا وصلى في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين رست دو رکعات ثابت شو. والعصر ركعتين ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين دي کې استدلال له خلا کم ته چې ما کر خبر کړی دا. والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين دا حدیث امام بغوی شرح السنه کې راخستی اول جلد 293 صفحه ده. امام طحاوی په شرح د معنی آثار کې راخستی اول جلد 209 صفحه. محمد بن نصر المروزی په قیام اللیل کې راخستی اول جلد 55 صفحه. علامه ترسوسی راخسته په مسند خپل کې اول جلد 2 صفحه. ابن العربی راخسته په معجم کې 2 جلد 50 صفحه. امام ترمذی راخسته په سننو کې بیروتی خپل یعنی ترمذی سنن کې 2 جلد 450 صفحه باختصار. وقال هذا حديث حسن. پنجم قد ثبت رکعتين بعد العشاء من النبي صلى الله عليه وسلم دو رکعاتا د ماخستن حدیث مسند احمد راخست دویم جلد 9 صفحه. اومغه حدیث دی خدا پاس چې استاد تیر الفاظ دا دی والمغرب ثلاثا وبعد رکعتين والعشاء رکعتين وبعدها رکعتين دا د سنن رواتب نش. اما غیر رواتب من التطوعات ليلا ونهارا فقد ثبت منه عليه الصلاة والسلام اغم ثابت. نهاری تطوعات غیر رواتبا اول دا غینا صلاة دوحا صلاة دوحا خو سوچ دا پکار دی چې غیر رواتب سفر کې ندی پرخین رواتب خو بالتاکید کول پکار دی. صحیح البخاری بیروتی چاپ سلورم جلد 1522 صفحه. پاکستان چاپ دویم جلد 614 صفحه. ابن ابی لیلا روایت کے ما اخبرنا احد ان نورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى. فتح مکہ کې مونږ ته چا روایت نه دی کړی چې نبی علیہ السلام د ضحا مونځ کړی دی غیر ام هانی غیر د ام هانی نه. اوس دې څه معنا شو چې ام هانی روایت به نه قبله خبرې قبله ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره فاطمه بیبي وا
فاطمه بیبي وا هغه ته وی دا پرده ونیسه غسل کوم ای پرده نیولې غسل کو د چا د خپو आवाज راغې څوک دا ویدا ام هانی دا حضرت علی سے خور چې غسل شراغه ام هانی راوړل نشه او ما ته چا ویلي دي چې زه تا چې چا ته امان ورکړې مونږ هغه نه قبلو د زنانه و امان نه قبل دلته دا هانی چې و د دې دا زوی دا دی امان ورکړي و بچ کړي و د صحابه کرامو نه او خلکو نیو تړلو بندي کولې حضرت علی رضی الله عنه پراغ आवाज په کې خپل خور ته وایي ستا مانو نه قبلو ما دا خوره دې زبېنی سم دا به غلامي نو ام هانی د خپل زوی دا سپارش کراله وې څه کسان دسي خبره کوي رحمت عالم ته فرمای تبسم سره فرمای اجرتو من اجرتی یا اجرنا من اجرتی تا چې چاته پناه ورکړي بیبي مونږ هم پناه ورکړي دا څوک یې نیوی نشي نو دغه ذکر مهانی موجوده وه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه د دوحا منځو کا ترکاتا نو دی روایتو کا خلکو ته حکایتو کا سکونه نو ځان ته په کوټه کې اوس چې لس زره کسان جلسګا کې بار شته خو دننه څوک نشته نو دا روایت مقبول دی پنځ د امت لکه د داخل د جوف الکعبه کې رکعتین د بلال حبشی نه بغیر بل راوی نه لري ولی نه لري راوی ځکه څوک دننه ونه هغه ټیم کې فإن ذکرت دی ذکر کړي نو مفتح مکه اختصل فی بیتها نبی علیہ السلام د دې په کوټه کې غسل کړی ثم صلى 8 رکعات ترکات منذ قالت لم اره صلى صلاة اخف منها غیر انه يتم الركوع والسجود د منذ بوګدو او دومره لن منذ ما بعد د کله نو لیدلې او دومره وچ رکوع سجده پوره تمام سره کولا نو دا ثابت شو چې دوحا اته رکعات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سفر کې کړي ابن حجر سے فتح الباری دویم جلد 1509 صفحہ کی د ابن ابي ليلى دا قول شیره مونږ د بل چا نه روایت نه دی لیدلی هغه وی دا محمول دی په علم د باندې باقی دا ثابت دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه چې د کړي دي او اخره کې دا ذکر کوي چې انه کان حينئذ يقصر الصلاه المكتوبه وكان حكمه حكم المسافر یعنی دغه وخت کې منځ کم کولو قصر کو د مسافرو دارنګ د شپې تهجد ثبت قیام الليل من النبي صلی الله علیه وسلم فی السفر قیام الليل چې راشي نه دینه مراد تهجد وی فقهاء استلام دا د عرف کې امداد حرمینو کې اوس قیام الليل کیږي نو قیام الليل د رمضان اخري ایامو کې نو تهجد دی په جمع باندې کوي ترکاتا وهابیان د تراویح د تهجد فرق نه کوي نو دې ته تهجد دې ته تراویح وی تراویح ترکات مطالب عالیہ د ابن حجر اسقلانی دویم جلد 299 صفحه بعضی چاپونو کې اول جلد یوصل 48 صفحه علی رضی اللہ عنہ راوی دیں قال لما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببدر من الغد احیا تلک اللیل کلها وهو مسافر دے مسافرو دا شپټولې په وی خطر کړه نو دا قیام په دغه شپه باندې کړیو منځونه کړیو تاریخی واقعات په دال دي چې دې په مان زبانه ولاړو دارنګي ثبت التطوع في السفر على الراحلة من النبي صلى الله عليه وسلم
فراحلو باندې په سفر کې کړي دي. اوسط د ابن منذر راخستی اتم جلد 352 صفحه. ابن عمر سے فرمائی دا آیت چینما تولو فثم وجه اللہ نازل شوے دے ان تصلی حیثما توجہت بک راحلتک فی السفر تطوعا. ادا پا سفر کی دا نوافل پا حق کی چکم خواہ مخی نازل لے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجع من مکہ یصلی علی راحلته تطوعا. دا ګور د ابن عمر سبنا فلم ثابت دي چې غیر رواتب کول پکار دي. هغه صرف رواتبو کې اختلاف کړي. دا حدیث سنن دار قطنی ذکر کړي. سنن دار قطنی خو هغه روایت د انس ابن مالک دی. دویم جلد 28 صفحه رقم د حدیث پغم. بعضی چاپنوں کی اول جلد 395 صفحہ. انس ابن مالک فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر فاراد ان يتطوع للصلاة استقبل بناقته القبلة فكبر. دارنگے سبت رکعتین عند تودیع المنازل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تودیع المنازل په سفر کې رواني مانځو روټۍ ته دمو کې. نو دغه ځینه چې بیا سفر ته روانېږي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د دې ذمه خخه په 2 رکعاتو کولا. 2 رکعات به وکړه بیا به لاړه. صحیح ابن خزیمه پنځم جلد 13 صفحه. باب چاپونو کې سلورم جلد 150 صفحه ده. باب تودیع المنازل بالصلاة باب لگئی. انس ابن مالک راوی دے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينزل منزلا الا وضعه برکاتین. مخخب اور سرا برکاتینو کولا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے کی اتباع سنت کے ډیر کلکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چې حج عمرې ته تلې سفر د مکې معظمې سلور کرت په مختلف لارتلې په مختلف راغلې. هر ځل چې کمزې کې دمې کړي دي 2 رکعات یې کړي. ابن عمر سے 2 شپې حج کړي دي. اول ځل په هغه لار باندې ته چې کم په اول ځل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تل هغه ځای کې به رکعتین کول کم ځای چې هغه برکاتین. بخاری حدیث په دال دی مرور د وخت سره در سلويخ کال بعد د ابن عمر سے د حیات په زمان کې خلکو د نبی علیہ السلام د رکعتین او مسجد لګ لګ بدل کړو. بخاری کی 2 ځای دا خای ابن عمر سے تعلیم خلکو تور کوي. بیا جگ جگ کانی چې ولاړ دی هغه ځای کې نبی علیہ السلام 2 رکعات کړي. دا مسجد چې جوړ دی دا ځای نه دی. شاګردانو ته هغه صحیح ځای خي چې دغه ځای کې کړي دغه ځای کې نه دی کړي. اوس خوار څه ورک دي کنه. اوس خو نظام د دې حدیثو چې پراغه تاریخي مقامات خو مکمل ختم. او زما ډېر زړه خفو چې دا تاریخي مقامات دا خو د ختمولو سیز نه و باید چې دا ختم نشي. د غلطو خلکو تاریخ ځکه مه ختموه للعبره او د نیکانو تاریخ مه ختموه. هغې کې اطمینان دی سکون دی چې خلک راځي ورته. هغې کې تصفیه ده. دلیل پدې چې د بدانو تاریخ مه ختموه للعبره. اليوم ننجيك ببدنك پر تعالی نجات ورکه کنه عبرت للامت. نو داسې دا د بدو خلکو هغه سیزونه چې دی دا د عبرت دپاره کوټې د عادیانو د سمودیانو تاریخي مقاماتو کې شته که نه اوس هم څومره باچۍ پیړۍ پیرالې څوک یې نه ختموي. ځکه یې نه ختموي چې خلک ورځي او ګوري چې بیا داسې کار ونه کړي. نو زما خفګانو چې دا به بیا څنګه پیدا کېږي. خو مدینه منوره کې په مکتبه کې 2 جلد یو کتاب پروت دی چې دا څوک پټ نه کړي. دا په مدینه منوره کې مدینې وروستۍ کې د تاریخ او د جغرافیې یو استاز دی هغه لیکلی. باقاعده څومره کویان مساجد کوڅې کورونه هغه زمانه دا ټول لیکلي دي. هغه سرک او شارع او د دې زمانې نوم او علاقه او په هغې د چا بادي اوس جوړه ده څه دا ټولې ورسره ښودلي سره د تصویرونو. په هغې کې یو کمر تصویر راخستی دی کاڼی دی
او پاغه کانی باندې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې تګړي سره او په دې کانی کې نوم لیکل عبد الله بن عمر خپل نوم لیکل د خپل لاسونو اکانی تصویر راخسته مدینه منوره کې د ریاض په خوا د ربزه په خوا چیزي عمر فاروق سے بل ته یو ډیم جوړ کړی د ډیم آثار ښکاریږي عین مسجد نبوي ته یو لخته راغلیو نو هغه طرف چغره غر دی پاغي کې دا کانه ډیر ساری جمع کړی دي البدایه والنهایه کې ابن کثیر ذکر کوي ته ګوره د آثار اسلاف څومره ساتل بدر غزوی ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې تللی دی په لاره کې یو ځای کې قافله اړولې ده نو دا قافله چې اړولې ده نو کسان 313 دي نو ټولو یو دیګ پوخ کړی دی روټۍ یو دیګ کې خوړلي په دې غټو غذاګانو کې خو بار چې خپل خپل خوراک کو دلته یو دیګ کې شوي د هغه نغرې سلاسل صافي شپږ سوه څه د پاسه د ابن کثیر کېږي نو تقریبا اتات نیم سوه کاله بعد د نبی علیه السلام نه نیم سوه کاله بعد ابن کثیر وی چې زلاړم دغه مقام ته ما هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د نغری غدری کانی ولیدل سلاسل صافي البدایه کې وی ګوره چې 800 کاله اسلاف صحابه پیرال التابعین محدثین فقها دا تاریخی ساتلی او چې دا هغه نغری دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د بدر په سفر کې په دې کټوۍ پخه کړی دومره اسلاف دا ساتلی او ابن کثیر وی ما پسترګو ولی دا هغه نغری او اوس ورشه نغری پیدا کا الله را نشي پیدا کولای چې په کومه لار باندې دوی تلی شرک وی دی د مواضع اوتلوت تاسو بل راغلی د سب سړی حیران شي وته بیخکندی د مسلمانانو وکړه يهوديانو وکړه په جامه د اهل حدیثو د غیر مقلدینو بیخکندی لوی بیخکندی دا وکړه چې دا څلور مذاهبه په دې دین محمدي باندې کلک میخونه او داسې مضبوط تړلې او بس ټول خلق په دې کې راغون بس مذهب ته ضرورت نشته پراګنده خلق ته نه وتل دغه دین ټوټه ټوټه که په هر مسجد کې خپل مذهب جوړ دی لګیا دي چې څوک سوی بکې او يهود په دغه چانس باندې ډېر وخت نه کوشش کولو په جامه د وهابي کې به کامیاب شي ته 50 کاله بعد بنخري وګوري نخري اوسم یو خبر عجیبه مونږ اورو کراچۍ کې یو ډاکټر خزه پیدا شو وی تعداد د رکعاتو نس قرآنی کې نشته دي دا ځنه شمنلې 100 رکعات چې کوي وکي د خالق ودا مقصد دی چې ما ته سر ټیټ کوي که یو ځلې وته ټیټه که 15 ځلې ټیټه لزل داس خبر نشي قد ثبت من الصحابه انهم كانوا يسافرون فيتطوعون قبل المكتوب وبعد دویم باب شخان د صحابه کرامو نه د سفر د سنتو ذکر اول عمر فاروق رضی اللہ عنہ کانے تطوع فی السفر ورقاتو کے ډیر شی جمع دی ګورې ښه 100 روپۍ دی خو ډیر کار دی پکې ډیر کار دی پکې ابن ابی شیبہ اول جلد 315 صفحه حدثنا شريك عن جابر عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری رحمت الله علیه اصول ثلاثیات لري څومره معروف دي پاسه په غټ ټیکلي ثلاثي ابن ابي شيبه وګوره چې څومره ثلاثیاتونه ډک مسند ابي حنیفه وګوره نو پکې سنایب هم پیدا کین ټول بخاری کې نشه پیدا کول هغه چې د داود نبی اسلام منځ کې دوه استادان راشي ابن ابي شيبه د متقدمین نه دی کنه د شیخ دی نو الته سند کمیږي خپل امام مالک سے په ثلاثیات او ثنائیات کې درجه مقدمه د امام بخاری باندې هغه ته سند رجال د سند کمیږي دا به حقی او دا تبرانی او دا به نو دی چې سند لټه په کې کله اتي کله لسی دا ډېر وګد قصه حدثنا شريك عن جابر عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كانا يتطوعان في السفر
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق دواړو به په سفر کې سنت کول. دا تطوع رواتب مراد دي. البته که اعتراض کې چې سالم دا خو مرسل شه مرسل روایت د سالم دا ان النبي بمرسل شه روایت د سالم چې ان عمر کان تطوع فی السفر غیر مرسل دا خو متصل دی. عمر فاروق صاحب قول چې نقلی دا خو ارسال نه دی کنه تابعی دی نو کده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمل نقلی بدون الواسطه مرسل وش. والمرسلات مقبولات عند الجمهور مرسل د جمهور په مذهب کې دا مقبول دی سوا الشافعی. امام شافعی متفرد دی په دې اصل کې ګوري ټول محدثین مراسل قبلی مذهب د محدثینو دار چې مراسل د مقبولاتو نه به د تابعینو د سالم غو نه شخص. بیام جواب ما ذکر کړی دی. اخرج ابن نصر المروزی فی قیام اللیل اول جلد 314 بسنده عن سالم عن ابیه شبہ د رسال ختم شو. عن سالم عن ابیه پلار نه روایت کوي اتصال راغی. دویم علی المرتضی کرم الله وجهه کان يتطوع فی السفر اوسط ابن منذر اتم جلد 314 صفحه. حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن اسرائیل نبی اسحاق عن عاصم ان علیا کان يتطوع فی السفر. تاسو ورقاتو کې دا تحقیق نشته دی په معارضه کې به تاسو ته د مصنف عبدالرزاق یو روایت څوک پیش. سویر بن ابي فاخته روایت کوي چې ان عليا كان لا يتطوع في السفر قبلها ولا بعدها د سفر کې مخ کې رستو سنت بن کول. نو ما جواب کړي اما ما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن اسرائیل ابن یونس عن سویر بن ابی فاختة ان علیا کان لا يتطوع في السفر ففي سنده سویر بن ابی فاختة فهو ضعیف واه حتى رمي بالرفض والكذب. فکذب او پرافزیت باندې مرمیو نو کرافزیت څوک جرح غنی مجروح شو کذب خو په اتفاق سره جرح ده. اقوال دائمه په سویر بن فاختة کې محمد بن عثمان بن ابي صفوان الثقفي نبي قال سفيان الثوري كان سوير من اركان الكذب دا خو اسم د کذب ستنوا سوير بن ابي فاختة د کذب ستنوا. قال عباس الدوري ان يحيى بن معين ليس بشيء سوير سشينو په حدیثو کې. ابو بکر بن ابي خيثمه عن يحيى روایت کوي ضعیفنا سوير ضعیف دی. ابراہیم بن یعقوب جزجانی سویر بارکی لکی ضعیف الحدیث. ابو زرعۃ الرازی پشان کی لکی لیس بذاک القوی. ابو حاتم الرازی په حق کی لکی ضعیفنا. امام نساوی وی سویر لیس بثقہ. دار قطنی وی متروکنا. ابو احمد ابن عدی وی نسب الى الرفض ضعف و جمع منصوب رافضیت تو. دا روایت حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب دویم جلد 14 صفحه کې نقل کړی دی. امام بخاری په تاریخ اوسط کې وی قال ابن عیینہ یغمزه. ایوب سختیانی وی لم یکن مستقیم الشان. ابو احمد الحاکم وی لیس بالقوی. یعقوب ابن سفیان وی لین الحدیث. علی بن الجنید و متروکنا. ابن حبان و یقلب الاسانید حتی یجی فی روایت اشیاء کانها موضوعا. دس احادیث دي چې موضوع دي. ابن جوزی پا ضعفا کې دې ذکر کړي د جزجانی نقل کوي چې لیسا بثقام. دومره ما په سویر بن فاختة جرح کوي چې هغه روایت د حضرت علی سے نه کړي چې لا يتطوع فی السفر قبلها ولا بعدها د مصنف عبدالرزاق روایت. دریم عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما کان يتطوع فی السفر.
مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد 304 صفحہ. ابن عباس سے بسفر کے سنت کول. حدثنا حفص عن ليس عن مجاهد ابن عباس انه كان يتطوع في السفر. اوسط ابن منذرم ذکر کړی اتم جلد 315 صفحہ کی. سلورم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ كان يتطوع في السفر. اوسط ابن منذر مذکور صفحہ دا اتم جلد 309 صفحہ. ابراہیمی نخعی روایت کی قال كان عمر وعبداللہ يتطوعان في السفر. عمر فاروق عبداللہ چی مذکور شی پا حدیثو کی مراد ابن مسعود وی مطلقاً چراش. وعبداللہ يتطوعان في السفر. دا حدیث مصنف عبد الرزاق ذکر کرے دویم جلد 509 صفحہ. پنجم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کان یتطوع فی السفر. دب سفر کے سنت کول. حدیث معجم کبیر د طبرانی راخست اول جلد 245 صفحہ. ابو الیمان راوی دی قال رأیت انس ابن مالک یتطوع فی السفر. زاد ابن المنذر یتطوع فی السفر قبل الصلاة وبعدها. نو دلیل درواتب شو. شپاگم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ كانت تتطوع فی السفر. حدیث مصنف ابن ابی شیبہ راخست اول جلد 304 صفحہ. حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين ان ام المؤمنين كانت تتطوع في السفر. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سفر کی سنت کو. وم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ كان يتطوع في السفر. دب سفر کی سنت کول. اوسط ابن منذر راخست اتم جلد 303 صفحہ دا. محمد بن قیس راوی دی دخلت على جابر ابن عبداللہ هو يتطوع في السفر. دا حدیث ابن ابی شیبہ مصنف کے راخست اول جلد 304 صفحہ بعد. اتم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ كان يتطوع في السفر. اوسط ابن منذر مذکور صفحہ دا. عن لسان مجاہد ان ابا ذر وعمر كان يتطوعان في السفر. فدغ صفحہ کی دام مذکور دی. وقال الحسن بصری رحمہ اللہ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتطوعون في السفر. سنی بصری سے فرمائی صحابہ رسول اللہ سفر کے سنت بکول. اوسط ابن منذر کی دا مذکور دی. حدثنا یحیی بن محمد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زید عن هشام عن الحسن البصری قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. دیبا سفر کی سنتنا کول. مخکی و رستی سنن بیٹول کول. مخپل رسالہ کی ددین رست بیا لکلی هذه رأي الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في التطوع في السفر. تاسشتر عبارت دارائے دا صحابہ کرامو دا پنفلو کی.